یو ځلې په مکه مکرمه کې حضرت عمر ته وی را مخکې شه کنه چې مقابله وکړو په کبډي راشه. نو بس حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مسلمان شوی او دی لانو مسلمان شوی. نو خالد حضرت عمر رضی الله تعالی وته بډیو والی وی راځه. نو خالد ابن ولید پهلوان سړیو، بهادر سړیو. حضرت عمر نو هغه ځان ته سوي، نو دواړه په پهلوانۍ ورغلل، په کبډي ورغلل، ښه مقابله وکړه. او خلکو د ذهن کې داراله چې بس حضرت عمر غالب کیږي. خو ما خو درته ووی خالد ابن ولید به په آخره کې داسې چالو که چې ګټ بیللې جنگ به هغه ګټه. بس په دې آخره کې څه چالو که او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یې درس چې راوغورځاو او هغې درس سره د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خپه ماته شوه، خپه یې وله ماته کړه. نو خالد ابن ولید دومره بهادر انسان. نو یو طرف ته الله دولت ورکړی دی خاندان له بنو مخزوم له، او بل طرف ته الله چې دی نو دوی له بهادری ورکړی وه. او بیا خصوصا حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ چې سیف الله او د الله توره و پیغمبر علیه السلام ورته وی ته د الله توره. غزوه موته واقعات ان شاء الله او نور د وروستو ژوند د اسلام هغه به را روانې جمعې له بیانو ان شاء الله. هغې کې به د نور بهادرۍ واقعات راځي. خو نن دی جمعه کې چونکې دا د رجب میاشت شروع شوې ده، یو خبره پکې بله کوم د دې میاشتې متعلق. دا د رجب میاشت 4 میاشتې چې دي نو دا د حرمت میاشتې ورته وایي. 3 پرله پسې دي ذی قعده، ذی الحجه او محرم. دا 3 پرله پسې دي او یوه دا د رجب میاشته چې دا اوس شروع شوه. نو دا 4 میاشتې دا د حرمت میاشتې دي. د حرمت دا دی چې د اسلام نه مخکې کافرو به هم د دې عزت او احترام کو، په دې کې به جنگ نه کو. جنگجو خلک یو قبیله و بلې سره جنګ و بل، خو چې د هغه میاشت پراله د حرمت میاشتې دا 4 برالي بیا به هغوی جنگ نه کو، په قلار به کېناستل او دې ته به کاڼه میاشته وي. کاڼه رجب ته به اسوم وي، رجب اسوم، کل رجب. خاموشي به شوه. په عربو کې به هر وخت د تورو شلنګارو جګړې به وي، خو چې دا میاشت پراله نو بس غوږونه به کاڼه شو، د تورو شلنګ به نه اورېدی کېده، جنگ جګړه به ختمه شوه. خلک په بالکل خاموش د دې میاشتې ادب او احترام به یې کو. او دا یو قبیله و په عربو کې مزر یې ورته وی. مزر دا ډېره جنگجو قبیله وه. هغه مزر قبیلې به چې هغه جنگجو خلکو، بدماشان خلکو، خراب خلکو، هغوی به هم د دې میاشتې احترام کو. نو دا میاشته بیا مشهوره شوې وه وی رجب مزر. رجب اسوم به متوي کاڼه میاش او رجب مزور به وتوي. نو دا مزور به وته دغه وجنوي چې هغه قبيله به جنگ نه کوي پکې. بس نو د دې به کافرم احترام کو. کله چې مسلمانان اسلام راغی نو اسلام هم د دې میاشتو هغه حرمت هغه باقی وساته. او قران کې الله ذکر د دې میاشتو کړی دی چې دا 4 میاشتې دا د حرمت میاشتې دي. په دې کې جنگ جګړې فتنې فسادونه نه دي، خو د الله عبادت پکې پکار دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به فرمایل دعا به کوله. پیغمبر علیه السلام به دعا کوله وی اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. یا الله په دې رجب او شعبان کې راته برکت واچي او خدای مونږ رمضان ته ورسه. نو پیغمبر علیه السلام په دې میاش کې صحابي فرمای وی ټوله میاش په اکثر روزه وا. وی کله کله به مونږ وی چې روزه شتنه، مطلب دا چې کله به نیولې کله به نه نیولې. خدای نه نیولې ځکه چې هلته په امت باندې فرض نشي. نو په دې میاشت کې او پیغمبر علیه السلام روزي ډېرې نیولې. څه بعضې احادیث دي اگر چې هغه ضعیف دي، وایي څوک چې د دې میاشتې لومبۍ روژه ونیسي د 3 کالو
د روجو ثواب ولا الله ورکوي. چې دویمه روجې ونیسي د دې میاشتې نو وی خدای پاک د 2 کالو اجر او ثواب د روجو ولا ورکوي. او چې د دې میاشتې څوک درېمه روجه ونیسي خدای پاک د 1 کال د روجو ثواب ولا ورکوي. دقسې په دې میاشت کې چې څومره روجې مونې وي دا د ریارسل میاشت ده، د پریکټس میاشت ده چې موږ پکې پریکټس وکړو. پیغمبر علیه السلام به ترغیب صحابو ته ورکاو، په خولې به ورته نه وي، فضایل به بیانول، خدا چې عملا به پیغمبر علیه السلام خودل چې روجه به وه نو صحابو ته دا وی چې تاسو هم روجه نیسئ. مخکې شعبان را روان دی، پیغمبر علیه السلام به وی شعبان و شهری، دا شعبان زما میاشت ده، هغې کې به بیا نور ډېرې نیولې روجې، دې میاشت کې به مونې وي بیا به هغې کې هم نیولې. او رمضان خو هسې هم فرض وه نو بس هغې ته به بلکل بدن تیار شوی نو بس هغه به بیا غونډه نیوله. نو حکم دا دی چې تاسو ځان عادت کې را روان د رمضان میاشت 2 میاشتې پس نو چې تاسو ورسره عادت شي. روجې پکې فرض نه دي په دې میاشت کې، نه په شعبان کې، خو نفل دي، ثوابونه شته که څوک چا روجه پکې ونیوه او ځان تیار کړه د هغې دپاره چې یار رمضان میاشت را روانه ده چې مونږ هغې ته تیار یو، ثوابونه او اجرونه الله ورکوي. الله دې مونږ ټولو له توفیق راکړي چې روجې پکې ونیسو چې څومره نیوي شي سړی. ضروري نه ده چې اول او دویم او درېمه که چا وروسته مو نیوي نو څه بدیت یې نشته، نفلي روجې دي. الله دې توفیق راکړي راله. او دې میاشت نه مونږ تیاری د رمضان شروع کړو. دا تیاری د رمضان ده، را روانه د شعبان میاشت او ورپسې بیا د رمضان چې هغې ته مونږ تیار یو. الحمدلله موسم هم ښه دی او اوس هم خلک روجې نیوي شي نو ثوابونه ډېر دي چې روجې پکې ونیسو. الله دې توفیق راکړي. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم. گناهونه معاف کړي، خدای شری حاجات هم پوره وګرځي، مردگان د اهل اسلام هم وبخي، بیمارانو ته خدای شفا کامله ورکړي. حاضر جمع کې د چا څه شری حاجات ټول شری حاجات هم پوره وګرځي. دا میاشت هم په عبادت کې تیره کې را روانه میاشت خدای د رمضان میاشت مونږه ورسه، خدای ته هغه میاشت ثوابونه نه مونږه محروم مکي او فراخ جن را له د نیک عمل سره راکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد.